بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي پر سروز باندې خوند اخیستل څنګه دي؟ آیا سړی خو به په دې باندې کافر کیږي نه؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې سروز کبیره ګناه ده، په دې کې شک نشته. ډېر احادیث پکښې راغلي دي. په قرآن کې حرمت ثابت دي. څلور واړه مذاهبو حرمت باندې اتفاق کړی دی. په ډېرو احادیثو حرمت ثابت دی. که غواړې چې ښه علم لاسته راوړې، نو یو کوچنی کتاب دی زموږ د مدرسې حمادیې د لورې څخه چاپ شوی دی، موسیقي او نوي لیکوالان. دغه کتاب پیدا کړه، د موسیقي په اړه باندې چې څه احادیث دي هغه ټول پکښې ذکر شوي دي او په پوره ډول وضاحت پکښې شوی دی. او پاته دا چې ته که څوک خوند ورباندې واخلي، په دې خو به کافر کېږي نه. یو د دې ګناه ستروالی دی او بل کافر کېدل دی. کافر کېدل زموږ د مذهب تحقیق دا دی، تر څو چې حرام شی حلال ونه بولي، یا یو رکن د ایمان لاړ نسي یا شرط د ایمان لاړ نسي، تر هغو سړی نه کافر کېږي. په ګناه باندې سړی نه کافر کېږي. نو دا چې دی خوند ورباندې اخلي، که چیرې په دې خوند اخیستلو باندې د ده مقصد دا وي چې دا شی حلال دی، نو بیا کافر کېږي. او که چیرې مقصد دا نه وي، حرام کار دی، خوند ورباندې اخلمه، بیا نه کافر کېږي. ځکه پر ډېرو حرامو کارو باندې خلک خوند اخلي. پر زنا خوند اخلي، خو د دغه دپاره یې کوي. پر درواغو خوند اخلي، پر غلا خوند اخلي. خو که یې حرامه بولي، دا هره ګناه حرامه بولي، نه کافر کېږي. که یې حلاله وبلل، بیا کافر کېږي. او دا چې په حدیث کې راغلی دی چې خوند پر اخیستل کفر دی، رښتیا هم دغه خبره رادي محتار په 5 جلد صفحه 223 کې را نقل کړې ده. دغه حدیث را نقل کړی دی. او دغه حدیث بیا نیل الاوطار په 8 جلد صفحه 3 کې را نقل کړی دی چې موسیقي اوریدل ګناه ده، ورته کښېنستل فسق دی، او خوند ورباندې اخیستل کفر دی. اصلا کومه ګناه چې ډېره لوړه وي، پیغمبر علیه السلام هغه ته کفر ویلی دی. پیغمبر علیه السلام یو حدیث کې فرمایي من ترک الصلاة فقد کفر، چا که لمونځ پرېښوی کافر دی. او دې ته ورته نور احادیث هم شته. د هغه ټول پر دې باندې محمولیږي چې دا دومره لویه ګناه ده لکه کفر. حاصل دا چې د ایمان یو رکن یا د ایمان یو شرط نه یې تللی، تر هغه وخته د سړی نه کافر کېږي. که دغه موسیقي چا اورېدل، خوند یې ورباندې اخیستی، مقصد یې دا نه و چې موسیقي یې روا بلل، نه کافر کېږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.